السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ امید دی چې بخیر، الله مو ښه ساته، الله مو خوشحاله ساته. ملګرو نن بیا انشاءالله د نوید موټر بارګین نه ویډیو کوو. زموږ لوکیشن چې کوم دی هغه جی ټي روډ لنډاکې سوات دی. دا پاس زموږ د بارګین د پاس چې دی دا کم دا روډ دی د غر په دې یخ کې. ټیک ده، تاسو ته ښکاري او لاندې چې دی زموږ بارګین دی دا روډ دی، مخامخ دا ګاډي پسې راځي. جی ټي روډ دی لنډاکې سوات دا لوکیشن دی. ښه بیا ملګري تپوس کوي یار لوکیشن مونږ په هر ویډیو کې اوس انشاءالله تاسو ته ښیو وایو. ما سره چې دا کم ګاډی ولاړ دی ملګرو تاسو ته په دې سکرین باندې ښیم. دا زما سره وخت وشو نو کله ولاړي کله یې ځان له ګرځوم، خو زیات تر نن سبا وخت کې اکثر زه زیات تر پریس ګرځوم، ځکه چې هغه مې د خپې ګاډی دی او مطلب یو لاس ګاډی جو سړی ګرځي را ګرځي. خو بهرحال اوس مې دا ګاډی هم ولاړو، دا هم زما دی، دغسې نور ګاډي هم دي. نو ما چې دې ته را سیټ ته کړم او ویډیو کې سپیشل ویډیو وکړم، صحیح ده، او تاسو ته یې وښیم. دا هایبریډ ګاډی دی، هونډا 1800 نه دی 1300 ګاډی دی. ټیک ده، او ګاډی استعمال ګاډی دی، داسې نه چې یاره فرش ګاډی دی، فرش نه دی استعمال دی. داسې نری غوندې کې دا بتۍ کې کریک راغلی دی، تاسو ته به ښکاري. ټیک ده، او زما د حسابه چې دی نو یو لاس کمپاونډ غواړي، خو نه د بمپر کې لږې کرښې مرښې راغلي دي، مطلب دا چې کمې دي نو دا د کمپاونډ سره موځي، تاسو ته به ښکاري. ټیک ده، او چې دی نو یو سړی وایي چې یار نه زه ځانه پکې دا ټچینګ چې څومره دی دا پکې کوم او کلیر کوم، مطلب رنګه سپری کولی هم شي. صحیح شو. دا هایبریډ ګاډی دی 1300 سی سی، او سوري یو خبره بله چې دی دننه پوشینګ غواړي. ټیک ده، دننه لیدر سیټونه دي، داسې مزناک نه دي. خړ انټیریر کې دی، جاپاني ګاډي چې کوم دا خړ انټیریر کې زیاتر راځي. بهرحال پوشینګ ورته کول غواړي، یو سړی کوي چې ودي کې که نه کوي، نه دي کوي څه لازمي خو نه ده. بهرحال زما خپل یو سوچ دی چې یو سړی ځان له اخلي چې خپله پوشینګ پکې ورته وکړي. نور ګاډی روبناک ګاډی دی ملګرو، ښه بهترین سپیشل ریم پکې لګېدلی، ټیر پکې ښه زبردست لګېدلی، او ټکه پکه کارونه، مطلب 12,000 روپۍ سره د پوشینګ چې دی نو مخې ته معمولي غونډه کې شاقبزر کې هم چې دغه دی دا کړپ کړوپ پکې دی. ټیک ده، او دا زه تاسو ته سټارټوم هم تاسو ته به اوس ښکارم شي. ټیک ده، خو بیټري دا اوس ما یو پیره سټارټ کړو، مطلب بیټري لږه غونډه کې کمزوري ده، خو بهرحال سټارټ شوی نه ده، داسې کمزوري نه ده. دې ته ما نوي اچولي ده، نن 3 میاشتې مخکې خو ناسته ده. دا ګاډی مې صرف سټارټ کړو، دې ته مې راایسته کړو د ویډیو دپاره، بند مې کړو. اوس یو پیدا یو لږ چلول غواړي، ما چلولی نه دی. ټیک ده، ګاډی د انجن نه د ګیر نه د هر څه نه اوکې دی ملګرو. یوزډ ګاډی دی، استعمال د دې د سوات. صحیح ده، او نمبر یې هم شوی دی، کم نمبر NCP نمبر، ښه فل آل پاکستان والا نه، صرف سوات رجسټر NCP نمبر یې شوی دی، او سپین پرل وایټ کلر کې دی. ټیک ده، او د دې مونږ 6.5 لک روپۍ ډیمانډ کوو، 6,40,000. خو فاینل خبره دا ده ملګرو چې د 10,000 روپو پکې دا ټک پک کارونه دي، او دې به فاینل ورکو د 6 لک روپو پورې. ټیک ده، نو بیا پې ځانه د 7,000 روپۍ ولګو، دغه 6,10,000 6,15,000 دې ته به درته ورسي. خو ګاډی ښه ګاډی دی، بد ګاډی نه دی، 6 لک روپو. ټیک ده، او 1300 سی سی انجن دی، هایبریډ ګاډی دی، هایبریډ بیټرانې صحیح دي، او انجن یې صحیح دی، ګیر یې صحیح دی، هر څه بالکل اوکې دي. خو صرف او صرف دغه معمولي په دې مخ کې شاقبزر کې چې دی نو یو سیټ ټکړپ کړوپ کوي، نو مطلب 500-600 روپو کار مار پکې دغه هم دی. یو سړی وایي تاسو یې رال پکې وکړئ، موږ به هلته پکې وکړو، څه مشکله نشته دی. خو بهرحال موږ سره ګاډي ډېر دي، نو موږ دونه نشو کولی، خو څه ظاهرا دغه یې هغه ولګوو. ټیک ده، نو دا هایبریډ ګاډی دی، او
ملګری د هونډا سیویک شوقین وي نو ځانه به پکې لاس وهي خپل لاس ته به یې راوړی صحیح ده ټک پک کارونه پکې لکه اوس دا فوګ لایټ دا شیشه چې کومه ده دا ماته ده دا نو که دا ورته ځان یو سړی جوړوي داسې بهر ټکه پکه کارونه که نه نور د ګیر انجن د هر څه بالکل اوکې دی که بیټرانې دي که هایبریډ دی که هغه ABS دی هر شی چې دی هغه اوکې دي او ډیمانډ خو پکې نشته ډیمانډ چې کم مخکې وو اوس د 6 लाख روپو پورې به فاینل ورکوم 6 लाख او د 7000 روپو کارونه پکې ټیک ده نو چاله پکار وي ما سره په واتساپ باندې هم رابطه کولی شي او د نوید موټر بارګین ته ډایرکټ هم راتلی شي صحیح شو او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې بیا نورې خبرې کوو دې سره ما له اجازت راکوي د الله خامه